ټول منځونه، روجې، حج او د هغې نه علاوه جهاد چې څومره کافران مې وجلي دي، څومره نیکۍ مې کړي دي، ټولې تا ته بخم، تا له در کوم او تا نه یو وړه نیکي غواړم، پټۍ نیکي ده نه غواړم. او زما د ژوند کې څومره نیکۍ، منځونه او صدقې او دا کافر مې وجلي دي، جهادونه مې کړي دي، نبي علیه السلام سره ملګرتیا مې ټول درته بخم. ابوبکر صدیق ورته څه نیکي غواړې؟ وایي هغه 3 شپې چې تا د پیغمبر علیه السلام سره په غار ثور کې تېرې کړي دي، هغه راته راوبخه، زه تا ته دا د خپل ژوند ټولې نیکۍ بخم. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته په ژړا شو، وایي عمره دا خو لا ته دا نیکۍ راکړې، که دا ټوله دنیا او د ټول اسمان لاندې او ځمکې د پاسه کل مخلوق ما ته ټولې نیکۍ رابخي، د هغې غار ثور د 3 شپو غوسه کې چې د 1 ساعت هغه سیکنډ او منټ نیکۍ به هم ورته ونه بخم. خو په ما یې الله یو احسان کړی دی، هغه فضل په ما خدای کړی دی چې نبي علیه السلام په دا غار کې زما سینې ته ډډه والې ده. واقعي صحابه او پیغمبر علیه السلام سره ډېرې حقیقت ته د محنت کړی دی، ډېره ملګرتیا او ډېرې قربانۍ کړې دي، لیکن فرمایي چې د هر چا بدن مې دنیا کې خلاص که سوا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه، د هغه د احسان بدل به هغه له خدای د قیامت په میدان کې خلاصوي. راکاږي به او بیا به ابوبکر هلته یېرېږي رضی الله عنه، خدای سره به څوک حساب کتاب کوي. ما مخکې کوه او د خدای رسوله ولې د رسوایي به دې راشي د امت، لکه که په ما لومبې اعلان وشي چې ابوبکر جهنم ته روان کړي، نو څه به کېږي؟ بیا امت به ټول رسوا شي. ما به مخکې کوه، بل څوک ور مخکې که زه خو ډېر ګناهګار یم، د خدای دربار کې نشم ودرېدی. او نبي اسلام به هم جاړي راکاږي به، دی به هم جاړي لاس په رستو کوي چې واقعي ابوبکر غوندې سړی په حساب کتاب کې فیل شو، ګټي به څوک؟ ابا نه مخکې کېږي او دی کې به جناب د الله د طرف نه الله به آواز وکړي، ای حبیبه تا نه دروغجن کوم، الله تا نه دروغجن کوم، ځکه تا په خپله فرمایلی دي چې ابوبکر فی الجنه، ابوبکر جنتی دی. د 10 کسانو نوم پیغمبر علیه السلام په یو مجلس کې اغشتی دی چې دا 10 کسان جنتیان دي، یو پکې ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی او سردار یې دی. تا را د نوم اغشتی دی جنتی دی، تا نه دروغجن کوم، زه ابوبکر دی بې حسابه بې کتابه جنت ته لاړ شي، هغه 1000 به شروع شي ځلې جنت بې حسابه بې کتاب. بیا به چا نیکۍ درنې دي هغه جنت ته ځي، د چا نیکۍ سپکې دي هغه جهنم ته روانېږي. دغه د خدای حساب کتاب دی. نو عایشه صدیقې رضی الله عنها د نبي علیه السلام نه تپوس وکړو، او دا تپوس حضرت زید، حضرت یو صحابي د پیغمبر علیه السلام حضرت انس رضی الله عنه هغه هم کړی دی چې د خدای رسوله د قیامت په میدان کې مونږ به کوم ځای ګورو، کوم ځای به ګورو؟ ځای راته وښایه. وی 3 ځایونو نه خطا کېږم، د میزان تلې سره مې ګورئ، د حوض کوثر په غاړه مې ګورئ، او چې کوم پولیس سرات دې دغه ځای کې مې ګورئ. دې 3 ځایونو کې به یو ځای کې زه خامخا موجود یم، دې نه خطا کېږم. ور صحابو ته ځای تپوس هم کړی دی. د غرنګي مونږ ته هم دا پته ولګېده چې نبي علیه السلام تکلیف پېښې دي 3 ځایونو کې به، خو چې پیغمبر علیه السلام سره خو د سترګو لګولو څه شان پرېښي هلکه نه، څه شان خو مونږ پرېښي که نه، و سترګو لګولو شان هم نه دی پرېښی. او بیا هم ورپسې په محشر په میدان کې منډې و. د دنیا د دې 5 ورځو لپاره مونږ څه ناروا نه کوو وروڼو، څه لږ څه ژوند دی. زمونږ نیکونه څه شو، زمونږ هغه پلاران څه شو، زمونږ هغه مشران څه شو، زمونږ هغه رشته داران څه شو، خپلو سترګو سره مونږ ته پته لګي چې قبرونو کې هم دفن کړل. دې مقبرې ته وګورئ څومره خلک پکې پراته دي، د لږ ژوند دپاره، د معمولي زندګۍ دپاره، د لږ ژوند دپاره مونږ څومره څه هسې خپلو کې خبره وکړو که زما خپل کوري په یو درس کې جوړوم که نه، که ستا کوري په یو درس کې جوړی که نه جوړی، لیکن دا د خدای کور څومره موده شو. داسې یو خبره کوم، دا به خدای انشاءالله اوس روان دي جوړ به شي. دغه زمونږ د خدای سره معامله ده که نه. که خپل بچی مې دی، دا پرېږده ځه، خپل بچی مې دی، غرمې له وله کم نمبر ډوډۍ راوړم، خپل بچی دی غرمې له وله
چې سکول ته یونیفارم او د مسلې راشي بهترینه جوړوله پیدا کوي که نه بازار کې ګرځي ښه جوړوله راته او کور کې خوا سره یتیم دی مسکین دی فقیر دی هغه ورکوي ډوډۍ هغه بېچارې جامه جوړه دې واخېسته لکه زه خو چې سوچ کوم خو همدغه د کوټې لاندې که د 50 لکه روپۍ دروازې ګټې همدغه کټ کې سملې دغه سوري د کوټې لاندې او که د 2 روپو مزدور همدغه ځای کې سملې او که د کروڑونو روپو مالک دغه خېټه ده دا بلا دا مصیبت دغه بلا خېټې ته به ډوډۍ ورچي هغه به غریب به ورچي مالدار به ورته ورچي دغه جامه به غریبه مغوندي او دغه د 50 کروڑو روپو مالک به ورچي صرف دونه فرق چې به لکسي دا به خرابوي که نه اما د بلا د خېټه د ښه خوراک ول چې ته بله خراب ور واچوي که نور تاسو د کروڑونو روپو مالک نور څه کولی شي دا نور به څه وکړي هغه خپل کروڑونو اربونو روپۍ د نور څه جوړولی شي هېڅ هم ته نه شي جوړولی خدای دې هغه ژوند دله درکړي چې د اطمینان ژوند دی که د 50